السلام علیکم. خدای دې وکړي چې ټول جوړ راغروغ اوسئ. اوس یوه بله ویډیو د ترافیکي امتحان د سوالونو دپاره یا د ازموینې دپاره یو څو سوالونه نور در سره کار کوم. هیله لرم چې در سره ګټور تمام شي. یو سوال داسې راځي درته: امبولانس او نورو عاجلو نقلیه وسیلو ته د اولیت حق ورکولو لپاره باید څه وکړي؟ تاسو پر لاره روان یاست، شاته خوا څخه د امبولانس یا د نورو عاجلو وسیلو لکه اطفایه یا نورو اواز راورسېدی. په دې صورت کې تاسو څه باید وکړئ؟ لومړی جواب: د امکان تر حده د سړک د غاړې شی خواته سئ او ودرېږئ. دغه سړک باندې چې روان یاست، د عمومي سړک دغه لارې چې تاسو کوشش وکړئ چې شی خواته هغه خیرین برخې ته شی خواته یې واوړئ او هلته ودرېږئ. دوه: شی خوا عبوري کرښې ته نږدې سئ او ورو ورو حرکت کوئ. شی خوا عبوري کرښه معنا دلته بعضې سړکونه چې دي 3 4 یا 2 یا 3 لارې لري. تاسو پر هره کرښه چې روان یاست نو ستاسو شی خواته یو بل خط دی چې د بلې کرښې سره جلا کړی دی. نو وایي تاسو دغه ته نږدې سئ او بیا ورو ورو حرکت وکړئ. دریم: ان که په څلور لارې کې هم اوسئ ودرېږئ. په دې سوالونو کې چې په دې جوابونو کې چې تاسو درکړی دی، تاسو به دا به خوښ کړئ پکښې کې، دا به خانه به توره کړئ، ځکه چې تاسو باید د سړک شی غاړې ته ولاړ سئ. په مابین په منځ کې هرې لارې چې دي هغو کې درېدل یا ورو حرکت کول صحیح نه دي. په څلور لارې کې هم درېدل صحیح نه دي، باید تېر سي. اتم سوال: تاسو ته کومه ترافیکي حادثه پیښه شوې ده او یو څوک هم زخمی شوی دی، باید لاندې دفتر ته لیکلی SRI خبر ورکړئ. تاسو ته خدای نخواسته کومه حادثه پیښه شوله، موټر ټکر وکړي یا بل چا ټکر کړلی سي، تا ټکر شوی یا کوم نفر زخمی دی، تاسو عاجل باید چاته خبر ورته ورکړئ؟ دلته درته لاندې جوابونه درکړي دي. خپل د بیمې شرکت ته خبر ورته ورکړئ، CHP یعنی خپل محلي پولیسو ته خبر ورته ورکړئ، DMV یعنی د ترافیکو بخش چې دی دغه ته خبر ورته ورکړئ. نو تاسو به دغه بخش چې دا د DMV دی یعنی د ستاسو ترافیکو بخش دی ته به اول خبر ورته ورکړئ چې دلته ټکر شوی دی او زخمی لرو. نهم: دا لاندې عبارتونه کوم یو د ړندې ساحې لپاره سم دي؟ ړنده ساحه هم باید وپېژنئ. په تشریحاتو کې کېدای شي چې ما ویلي وي بیا درته وایم. ړنده ساحه دا ده چې ستاسو په دغه شیشو کې چې تاسو شاته ګورئ یا قبنما شیشو کې چې ګورئ، تاسو هغه ساحه نه شئ لیدلی. دې ته په ترافیکي لحاظ باندې ړنده ساحه ورته وایي. یعنې تاسو یې په دقیق ډول باندې په شیشه کې نه شئ تعینولی، نه شئ معلومولی. دا لارې وایي تاسو څنګه کوم یو دغه صحیح دی پکښې کې؟ تنها د عبوري کرښې څخه شی یا کیڼ خواته د تېرېدو پر مهال مجبور یاست چې خپل پر شی اوږه لاره وګورئ او وګرځئ. دا یو جواب. دوهم: د عبوري کرښې څخه شی خواته په تېرېدو پر شی اوږه وګورئ او کیڼ خواته پر تېرېدو پر کیڼه اوږه لاره وګورئ او بیا تېر سئ. دریم جواب: په دوو بهرنیو شیشو مجهز نقلیه وسیلې ړانده ټکي نه لري. یعنې ډېر خلک داسې فکر کوي چې دغه شیشې چې په څنګ کې دي د باندې شیشې دي تاسو شا وینئ چې دا ولري نو ړنده ټکي نشته پکښې کې. دا غلطه ده. که تاسو شی خواته ګرځئ نو باید پر شی وژه باندې سربیره پر دې چې اشاره وهئ نو باید پر شی وژه باندې وګورئ، او که کیڼ خواته ګرځئ نو سربیره پر دې چې کیڼه اشاره وهئ پر کیڼه اوږه هم باید لاره وګورئ چې ستاسو په څنګ کې بل کوم نږدې موټر نه وي. په هغه صورت کې بیا تاسو کولی شئ چې تیر سي. لسم: کوم نقلیه وسیله یعنی موټر په ښویېدلو پیل وکړ، تاسو څه باید وکړئ؟ که تاسو په کومه لاره باندې تېرېږئ هلته ښویندوک سړک دی یا خک وهلی دی یا ښویېږي. که ستاسو موټر په ښویېدلو پیل وکړي تاسو څه باید وکړئ؟ په دیوال کې تاسو 3 جوابه درکړي، تاسو به کوم یو خوښ کړئ پکښې کې؟ اول: د شم شلولو یا نښلولو لپاره په یوه ثابت تیزوالي موټر چلولو ته دوام ورکړئ. یعنې همدغسې تیز چې روان یاست همدغسې دوام ورته ورکړئ، د دې لپاره چې بېرته مو ټایرونه پر مځکه باندې ولګېږي یا پر سړک باندې ولګېږي. دوهم جواب: کلک بریک ونیسئ
ترڅو د موټر د ښویېدلو مخنیوی وشي. دریم جواب، د بریک نیولو پرته خپل سرعت یا تیزوالی کم کړئ. تاسو به دغه دریم به دا به انتخاب کړئ، ځکه چې تاسو به بریک هم نه نیسئ. که په ښویېدلو په وخت کې تاسو بریک ونیسئ، نور موټر ښویېږي او د ټکر خطر زیاتیږي. تاسو فقط پښه به د اکسلیټر څخه لرې کړئ او که کولی شئ بل ګیر ته یې واچوئ، ډبل ګیر ته یې ورته واچوئ، یعنې د بریک نیولو پرته به خپل سرعت کم کړئ یا خپل تیزوالی به کم کړئ، خپل چټکوالی به کم کړئ. 11 په تجارتي منطقو یا برخو کې یو راګرځېدل، یو ټرن ورته وایي، یو ټرن یا یو راګرځېدل، لکه یو غوندې چې راوګرځېږي خپل پر ځای باندې بېرته راوګرځېږي د بلې خوا ته. دا وایي څنګه دي؟ اول جواب، تل غیر قانوني دي ځکه چې د خطره ډک دي. دوهم، که کلیسا، مسجد، اپارتمان یا د اوسېدو ځای وي قانوني دي. دریم، پر څلور لارې قانوني دي مګر که نشي هغه منع کړي نه وي. معمولا دا پر څلور لارو په هغه څلور لارو باندې چې هلته علامه نه وي، هلته بیا یوه علامه ده چې یو علامه یې وهلې ده او هغه باندې خط کش کړی دی، یعنې مه راګرځئ. که داسې علامه یې نه درلودله او یو ټرن علامه یې درلوده، نو هلته تاسو کولی شئ چې راویې ګرځوئ. نو دا اخري یو چې دی دا به پکې نقشه کوي، ستاسو سوال به جواب به صحیح وي. تر دې ځایه پورې نن بس ده. خدای په امان. بلې ورځ به بله ویډیو انشاءالله ستاسو سره شریکه کوم. خدای په امان.